او دا حجر اسود کم ځای دا آدم علیہ السلام د جنت نه ځان سره لس څیزونه راوړي د دې جلالین محاشي د جمل او یو ساوي دې دواړو لیکلي لس څیزونه یو په هغې کې د حجر اسود دا د انسان د سر عمره کاڼی دا حجر اسود او دا تک سپین وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی الحجر الاسود یمین الله فی الارض دا حجر اسود په مخ د ځمکه په تعظیم او په عظمت کې داسې دی لکه د خدای خیلاس دی یو سړي چې دا حجر اسود ښکل کو دې دې پړه کې دا فرض کړي ما د خدای لاس ښکل کو الله اکبر او داسې په الله خوشحالیږي لکه د الله لاس چې چا ښکل کړي د الله خو زمونږ په شان لاس نشته د غوښې او د هډوکو زمونږ په شان لاس نشته خدای له خو زمونږ په شان جسمیت نشته د جسمیت نه خو د مطلق جسمیت نه الله پاک دی مبرا منزه دا د تعظیم په بنیاد رب العالمین فرمای نو دا تک سپینو حضور پاک فرمای وی دا حجر نزل الحجر من الجنة لجنت نراغلی او كانت ابيض من اللبن دا دا پیون زیاد سپینو سودته خطایا بنی آدم دا بنی آدمو دی گناهونو تور کرده دی او دمو علماء لکی وی چه کم سڑی دا خکل کی یا لاس ولا یوسی غلاس خکل کی یا دا لری زینوات استلامو کو اشارو کی دا سی دا گناهون زان تا راکاگی لکا مقناطیس چه زان تا اس پا نراکاگی گورا اللہ پاکو اسنوی چه مبارکن دا برکت شیره دا سونا لوی برکت تے چه ورطا مخامخ شی گناهون را راکاگی او رسول اللہ مبارک فرمائی گناہ تور کرے او حضور پاک فرمائی وی دا قیامت پرد دا دی حجر اسود بسترگی لہو عینان سترگی بی نظر با پی کئی او جب بی پاگی با خبری کئی باقی د سترګې او خبرې سترګو به لیدل کوي او په ژبه به خبر کوي او چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا دپاره ځکه مشرکان هم پکې طواف کړی دی او دی ښکل کړی دی چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا دپاره د دې حجر اسود ښکلا کړې ده اشاره یې ورته کړې ده ولې ګوتې وړي دي ښکل کړی دی نو هغه له به د خدای په دربار کې ګویي کوي چې دې سړي زما تعظیم کرده ستا پا مخالله ده زخکل کرده ده مال اللہ سرونله ده ما تا دلر دین اشاره کرده ده لوی برکتی کانه ده پا که آدم علیہ السلام کرده